د کونړ له زلزله ځپلو سره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او څیرو ستره مرسته. د کونړ له زلزله ځپلو سره د ایران، هند، پاکستان او جاوید افریدي د څومره مرستې اعلان وکړ. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایاند د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې له امله د خواخوږۍ مراتب څرګند کړي دي. د طالبانو له حکومت سره د هر ډول مرستو او همکاریو لپاره چمتووالی لري ترڅو د اغیزمنو خلکو په ژغورنه او مرسته کې لاسنیوی وشي. مسعود پزشکیان له خولې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د هر راز مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړل شوی دی. د هند د بهرنیو چارو وزیر د هیواد په ختیځ کې د زلزلې پر وضعیت خبرې کړې دي. جیشنکر د هندي حکومت په استازیتوب له زلزله ځپلو سره خواخوږي ښودلې او د زرو خیمو او 15 ټنه خوراکي توکو د ورسپارلو خبر یې ورکړی او د درملو او په خوراکي برخه کې د نورو اړینو مرستو ټټر یې هم وهلی. د پاکستان لومړي وزیر د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې له امله د پاکستان د خلکو او حکومت په استازیتوب ژور خفګان څرګند کړی دی. شهباز شریف د دغې زلزلې له امله چې د پاکستان په ځینو سیمو کې هم محسوس شوې ده د افغان قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او تسلیت یې وړاندې کړی دی. لومړي وزیر ویلي چې په دې د غم شیبو کې له افغانانو سره ولاړ دي او د پاکستان د حکومت د هر ډول ممکنه مرستو د برابرولو د چمتووالي ډاډ یې ورکړی دی. د پیښور زلمي لوبډلې مالک جاوید افریدي د کونړ د زلزلې د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي کړي او لیکلي دي په رامنځته شوو زیانونو ډیر خفه یم. زه د افغانستان له زلزله ځپلو ورونو سره د 10 میلیونه کالدارو مرستې اعلان کوم. د افغانانو په دې غم کې ځان شریک بولم او شهیدانو ته د جنت او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا دعا هم کړې ده.